کنټیو قدرمنو کتونکو موږ راغلي یو د ناهید خان ایډوکیټ خواله نو راځو د دوی سره به موږ خبرې اترې کوو په دې خپله علاقه کې چې یاره زموږ په تحصیلي درګۍ کې چې دی څه ستونزې دي او څه دغه دي څه کول غواړي حکومت له کول غواړي دا مشهور قانوندان دی نو راځو دوی سره خبرې اترې کوو چې دوی په دې هکله څه وایي. بسم الله الرحمن الرحیم. زه ناهید خان ایډوکیټ درګۍ بار اسوسییشن د فاروق شاه بھائی د بلال خان دواړو شکریه ادا کوم د ملکن ټیم چې ارماله ده کرونا او داسې د موجوده حالاتو په اړه کې کوم د خبرو مقرره کړه. وکیل صاحب په دې موجوده حالاتو باندې زموږ سره د خپلو کتونکو سره څه شیر کوي چې تاسو د کرونا په باره کې چې تاسو خپل تاثیرات پیش کړئ. څومره چې د کرونا د مسله راغله چې دا په ټوله دنیا کې نه سبا چې کوم د دا د دې نه ټوله دنیا متاثره ده او په ټوله دنیا کې د دې مخکې حکمت عملي جوړېږي ډاکټران صاحبان دي. ورلد هیلث ارګنایزیشن چې دی هغوی په دې باندې پراپر فوکس دی او دوی کوشش کوي چې دا وبا چې کومه راغلې ده په ټوله دنیا کې کنټرول کړي. دا مرض چې کوم دی دا کدی په ولا کې به زه دا ووایم چې دا خلک زمونږ دا کوم راغلي دوی نیم په نیم چې کوم دی دا خلک مخکې هم سایکو بیماران دي، چا د زړه مسله ده، چا د شوګر مسله ده، چا د هارټ نور څه داسې سیریس بیماری دی. اصل کې دا بیماری یا دومره ده یا نه ده، یا د دې نه سړی پکې کېږي یا نه کېږي، یا مري یا نه مري. دا خو الله تعالی چې کوم دی مرګ او رزق چې کوم دی چې کوم ځای کې انسان یو ورځ مري که هغه د کرونا نه که د بل څه نه هغه به انسان پټېدی نه شي، نه په ځمکه کې پټېدی شي، نه په بل ځای کې. دا به هماغه ته راځي چې د هغه مرګ مقرر وي او که د الله حکم وي د الله امر وي چې انسان دې دغه شي. نو خلکو له چې کوم دی باقاعده په الله باندې بروسه پکار ده او الله حاضر ناظر ګڼي چې هغه پیدا کړي و هغه به رانه ژوند اخلي او هغه پیدا کړي خپلو نفسیاتي چې کوم دی کوم اعصاب دي کوم امیونټي سیستم دی کوم چې د انسان خپله سایه ده. د انسان چې کوم دی یو بیماری کچه بیماری و چې انسان ورته ځان راوغورځي نو هغه ډېره غټه شي او د هغې د لاسه چې کوم دی که هغه نه مري خو چې دی وي چې زه کمزور یم دې بیمارۍ ته نو هغه حقیقت کې که کمزوري نه وي نو کمزوري شو او مړ شي. او که یو غټه بیماري مې خو چې دغه چې په خپل لاشعور کې دا کېښوستل چې یاره دا بیماري غټه ده خو هغه خپل لاشعور کې دا وایي چې نه دا انتهایي کچه ده او انشاءالله دا ماته هېڅ هم نه وي. زما الله پاک شته او په هغه باندې پوره یقین دی او هغه د خپل وخت نه مخکې ماله مرګ نه راځي او چې کوم زما مقرره ده هغه به راځي. نو که دغه سوچ د کېښوستو او ده ورته خپل ځان سټرانګ کړو او دا دغه وکړو نو په الله باندې عقیده وساتو انشاءالله چې کرونا څه د دې نه غټه بیماري انسان ته هېڅ هم نه شي او دا انشاءالله د مسلمان دپاره خو دا پوره یقین او عقیده پکار ده چې الله شته او الله به چې کوم جسم کې کوم وخت کې روح اچولې او کوم وخت کې د دې نه د بوتلو فیصله کړي امبوزي به کرونا او دا هېڅ قسمه څیزونه چې کوم دی انسان ته هېڅ هم نه شي. البته خپل احتیاطي تدابیر دا نه وي، اسلام دا نه وي چې ته دغه کې اوس یو بیماري ده او ته خامخا لکه یو ځای کې لکه زمونږ پاکستان تحریک انصاف ګورنمنټ عمران خان حکومت وخت چې کله کوم اعلان وکړو د حدیث مطابقه چې یاره په کوم ځای کې کومه بیماري حدیث دا وایي چې کوم ځای کې بیماري راغله نو د هغه ځای خلک په بل ځای ته نه ځي او چې کوم ځای کې بیماري د هغه ځای نه به د بل ملک نه به هغه ځای ته هم خلک نه ځي. که پر اسکه مثال پته ده چې بل ځای د هغه ملک کوم ځای کې چې بیماري خوره د هغه ځای خلک راشي نو په نور علامو کې پیلاو شي او که د دې ځای د لاړ شي او هغې په هغې کې په بیمارو کې شامل شي نو دا خودکشي ده. اسلام ته دا نه وي چې یو ځای کې بیماري ته لاړ شي هلته خودکشي وکړي. د ځان بچاو که دا صحت خدای پاک قیمتي تحفه ده تاله درکړې ژوند درکړې ته د بیمارۍ ځای ته پسه او چې کوم دي کوم هلته دي الرېډي په هغه ځای کې افیکټ شوي دي یا افیکټ کېږي او کوم ځای کې د هغه نه مایګریشن هغوی نه پکار هلته پکار دي ځکه چې نورو خلکو ته هغې ته دغه ونه رسي تکلیف او چې مرګ او ژوند سي الله به په هغه ځای کې ورکړي په بل ځای کې به هم ورکوي. نو عمران خان ګورنمنټ چې ډیوټي هغوی ډېر ښکلي دغه وکړو چې یاره کوم ملکونو کې چې لکه اوس زمونږ په ایران نه چې کوم تبتان علاقې نه چې لکه د ملکونو ټول یو بل بارډر سیل یو بل سره چې ان اینډ آوټ بند شو دا د حدیث مطابق د قرآن مطابق چې کوم دی دا بالکل ټیک وه او د ایران نه دوی له بارډر جو کولاوېدل وکانو فرض که کولاو پکا چې هغه خلکو د اسلام د عقیدې مطابق مسلمانان نه راغلي نه وي دلته جمرو په ایران کې به مونږ ته راځي او په پاکستان کې هم راځي او په چین کې هم راځي په امریکا کې هم راځي.
لاک ډاون په باره کې تاسو ماته وایئ چې تاسو په دې تحصیل کې تاسو دا لاک ډاون دی زموږ په تحصیل کې بلکې په ټول پاکستان کې دی بلکې په ټوله دنیا کې دی په دې باندې تاسو د خپلو خیالاتو اظهار وکړئ. دا د سوشل انټریکشن سلسله کې چې کوم دی چې یاره دا وایرس چې کوم دی دا د یو نه بل ته دغه کېږي کنټیجیس ټایپ ډیزیز دی چې یو نه بل ته ټرانسفر کېږي. دې د وجې چې کوم دی سوشل انټریکشن بایکاټ چې یاره ډسکنیکټ دی یو بل سره چې یو بل نه بل ته راشي زیات منتشر کېږي نه پلاویږي نه. نو دا خو د حکومت وخت چې کوم دی بهترین سټپ دی چې هر سړی چې کوم دی ځان له پاتې شي او په دې کې د خلکو بهتري ده پاتې شو. خبره چې کوم دی د حکومت دغه حکومت کوشش دا دی چې هر انسان ته چې کوم دی دا د حکومت وخت او د ریاست دا ذمہواري ده چې هر انسان چې کوم دی چې کله هغه لاک ډاون یو د هغه ته داسې د هغه د خوراک د بنیادي ضرورتونو د هغې ترسیل مسلې نو هغه هم پکار چې ګورنمنټ هغه هغوی ته ورسوي. خو که نه رسي لکه اوس په میاشت کې بیا 2 ورځې یا 1 ورځ چې کوم دی دوی د لاک ډاون هغه کوي او بیا دا قانون او دا ټوټل هغه چې کوم دی دا خلک را دا کوي خپل ځان له که سپورټ زموږ یا بیسیک نیډس ضرورت یا هغه ټول پورون کوي دا ښه خبره ده. خو د لاک ډاون سره سره چې کوم دی زموږ دیاړیمار او مزدور طبقه خلک چې کوم دی غریبانان هغوی چې دی 500 یا 600 روپۍ دیاړي ده نو یو طرف ته لاک ډاون شو بل چې کوم دی د هغه روزي د هغه چې کوم دی مزدوري نه لګي. نو سپیشلی په دغه سلسله کې چې د حکومت دا 2% کم سټپ اخیستی دی چې هغه دغه مزدور طبقه کمپنسیټ کړي چې کوم ظهیر د هغوی سره چې کوم مخکې نه فاینانشلی پوزیشن د هغوی دونه سټرانګ وي نو دا 2% لکه زه وایم که 3% هم وي او که د انډیمې په ترو باندې کم چې کوم زموږ سره ګنجایش وي او معاشي زموږ پاکستان فاینانشلی سټیبلیټي لري نو زه وایم چې د غریبو دغه ته دا پرسنټیج لږ سیوا شي او خلک دغسې کاروباري کسان چې کوم دی هم زموږ د هغه کې چې کوم دی ټول په کورونو ناست دي نو په هغې کې د دوکانونو کرایانې او داسې چې کوم دی نور هغه خرچې اوړي هغوی سره چې څه جمع پونج وي په کور کې که چا 100 زره 50 زره هغه خرچ کړی نو څه دغه چې یاره که دغه کې لږ دغه وساتي ګنجایش چې خلکو ته د کرایانو په شکل کې هغې کې څه ماپې مالکان ورسره هم څه د الله رضا دپاره وکړي او زموږ حکومت چې کوم دی هم څه څه دغه پیکیج ورته ورکړي او باقي د الله طرفه یو دغه راغلی دی په موږ امتحان دی او د قومي نوح هغه د کښتۍ هغه ټایم نه دی راغلی چې وي کښتۍ ته ټول قوم وروخیږي کېدای شي هغه حالات خدای نه راولي او دا معمولي دغه دی بس لږ صبر وکړو تکلیف به برداشت کړو په الله چې څه کړي زموږ دغه په خپل تقدیر او په خپل دغه باندې نو حکومت به موږ سره دغه کې ګنجایش ساتي موږ عوام هم ماله ګوله نه جوړو. درگئی یو معیاری تعلیمی ادارہ د تعلیم سره سره د جسمانی تربیت خصوصی انتظام اعلی تعلیم یافتہ ٹیچنگ سٹاف قرآن او دینی تعلیم و تربیت خصوصی انتظام د نرسرینا تر 9م کلاس پورې داخلي شروع دي. هیله پبلک سکول درگئی مین جی ٹی روڈ درگئی. رابطہ نمبر 0334 844 78 28.